نهم سبب مؤمنانو هغه ضعف التربیه. په دې ناس مجلس کې راځي ټول د ځان سره تاسو کو چې ما او تا د خپل بچی کم ایمانی او دینی تربیت کړي چې دا د دې ګنا نه راوپش. آیا دا حدیث مرتویل له آیا د زنا قباحت مرته بیان کړي دي؟ آیا د عفت او د پاک دامنۍ فائدې او ګټې مرته بیان کړي دي؟ په ټولنه کې د پلار مسؤلیت دی چې خپل بچي عفیف وواسي. باید د بچی ته وایي چې بچي دا لار ګوره ډېره خطري لاره ده، په دې لاره باندې انسان تباه کېږي، دا ورته ډېر خطري لکه بم له چې لاس وروړي ګناهونه داسې دي. دا باید خپل بچي ته وښایي دا لار خطري ده. کم پلار دی چې خپل بچي په ایمانی تربیت باندې راروزلی دی؟ کم پلار دی چې د خپل بچي ته د الله خوف او ویره ښودلې ده؟ نن زمونږ معاشره چې فاسده ده، ورانه ده، په پلار کې مشکل دی. دا بچی اوسه پورې د الله په خوف باندې نه دی روږدي کړی چې د الله نه ویری، د آخرت شوق ورسره نه دی پیدا کړی، د جنت شوق نه دی پیدا کړی، د جهنم نه دی راولی. نو ځکه به دا فسادات کوي. نن چې دا بچی وران ګرځي، نن چې بچی غلط لار تعقیبوي، نن د دغه پلار مسؤلیت که کلکم راع. رسول الله سلام فرمایي هر یو سړی ستاسو نه راعي دی او ستاسو نه خپل رعیت تپوس کوي. نن چې بچی په غلط لار روان دی مسؤول، او رسول الله فرمایي من استرعاه رعیه، هغه چا چې الله رعیت وسپاري او دا په دې رعیت کې دوکه کوونکی الله په دې انسان باندې جنت حرام کړی. داسې خلک جنت ته نشي تللی. الله بچی درکړل، الله اهل درکړل، هغې په قرآن او سنت باندې روزنه وکړه، د الله سره تعلق پیدا کړه، د آخرت سره تعلق پیدا کړه، د جنت محبت سره په زړه کې واچوه، د جهنم نه ویره وه، د الله خوف او یره ورته په زړه کې واچوه، ایمانی تربیه وکړه، ایمان ولا په زړه کې قوي کړه. ستا ضرورت نشته چې د هغې تعقیب وکړي او هغې ته کمره ولګې. هغه خپله د الله رب العزت سره تعلق او رابطه جوړه شوې ده، هغه هېڅکله دې معصیت او دې ګناهونو ته نه نږدې کېږي. بدبختانه زموږ معاشره کې بچي له پیزار راوړي خو د عفت غم یې نه کوي، بچي له جامې راوړي خو د عفت غم یې نه کوي. اصل مهم شی دا دی چې ته یو بچي ته د لکاو روپو جوړه راوړې او هغه پاک دامن پاتې نشي، والله العظیم دی خائص او جمال هېڅکله نه جوړي. هغه وخت کې د دې بچي خائص او جمال به جوړیږي چې ته دا بچی په دین باندې وروزي او عفیف او پاک دامن او دیندار او ایماندار سالم ځوان معاشرې او ټولنې ته وړاندې کړي. باید چې مؤمنانو د خپلو بچو تربیت وکړو، د هغې روزنه وکړو، د هغې پسې وګرځو او هغه په ایمان باندې رالوی کو، د الله په یره باندې رالوی کو، د جنت په محبت باندې رالوی کو، د جهنم نه د بچاو په دې لارو باندې رالوی کو. به برسته د هغې نه ټولنه پاکېږي. نن چې معاشره کې ځوانان په لیواتتونو او زناونو کې اخته دي، وجه دا ده چې ایمان نشته، د الله یره نشته، د جنت شوق نشته او د جهنم نه یره نشته. پلار د دې سالمه تربیه نه ده کړې، پلار دې ته نه دي ښودلي چې دا ګناه ده، په دې کې دا نقصانات دي او په دې کې دا ضرورونه دي او په دې کې دا فسادات دي. کله چې پلار د دې بچي سالم او روغه تربیه وکړه، هېڅکله به دا بچی د انحراف او د بېدینۍ طرف ته نه ځي. او داسې نور اسباب دي چې انشاءالله بله جمعه کې بیان کو. الله روزته زموږ ځوانان او سپین ږیري او زنانه ټولو کې عفت پیدا کړي.